د نن ورځې لنډ تازه مهم خبرونه زموږ څخه په لنډه کې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. ولسمشر غني د ملي شورا ولسمې تقنیني دورې دویم کال پرانیستې په غونډه کې وویل حکومت چمتو دی چې د منل شوو اصولو په رڼا کې له طالبانو سره خبرو ته کښېني. پخوانی ولسمشر حمید کرزي او پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول صاحب یو ځل بیا د افغان سولې او د روانو حالاتو باندې خبرې کړې دي. ضمیر کابلوف وایي که افغان چارواکي د روسیې ځواکونو غوښتنه وکړي نو روسیه چمتو ده چې خپل ځواکونه افغانستان ته راواستوي. د امریکا او روسیې ګډه اعلامیه کې ویل چې امریکا متحده ایالات او روسیه وایي افغانستان کې د تلپاتې سولې په موخه د طالبانو سره سولې د هوکړې ملاتړ کوي، خو زیاتوي چې په افغانستان کې د طالبانو امارات بیرته رامنځته کېدل نه غواړي. کورنۍ چار وزارت وایي د روزګان امنیتي قومندانۍ مسؤلین او ځانګړو ځواکونو وسلوال طالبانو زندان مات کړی او دوه نوي ملکیان یې ترې خوشي کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته ښایي طالبان افغان حکومت ړنګ کړي او باید افغانان په خپله له ځان څخه ساتنه وکړي. د کرنې وزارت مسؤلین وایي سویل ختیځ زون کې 8000 او 1000 هکټاره طبیعي ځمکه باندې ځنګلونه جوړ شوي دي. دا ځنګلونه د کرنې وزارت د طبیعي سرچینو ریاست لخوا جوړ شوي دي. دیني عالمان د افغان حکومت سره جګړه ناروا ده. د اورکم له ونې او د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون وروسته وسلوال طالبانو خپلو جنګیالیو ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د جګړې نه کولو او د افغان ځواکونو په نښه کولو امر کړی دی. نن د سویل ختیځ زون پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر ولایتونو کې ګڼو او دیني عالمانو په ګردیز په یوه غونډه کې له افغان دولت او امنیتي ځواکونو سره جګړه ناروا وبلل او د جګړې پای ته رسولو لپاره پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. محقق او خلیلي د مزاري پر یاده غونډه د برید د جدي څېړنو غوښتونکي شول. تېره ورځ په کابل ښار په دشت برچیز سیمه کې د وحدت اسلامي ګوند مشر عبدالعلي مزاري د 25م تلین په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وسلوال برید وشو. د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه برید کې 22 ملکي وګړي وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. ولسمشر غني تر راتلونکو 3 ورځو به مذاکراتي ډله معرفي شي. دا په داسې حال کې چې طالبانو په وروستیو خپرو کړې اعلامیو کې د بین الافغاني مذاکرات لپاره د 15000 بندیانو خوشي کولو اساسي شرط ګڼلی. ولسمشر غني وایي تر راتلونکو 3 ورځو به مذاکراتي پلایوي معرفي کړي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. که مو خوښ شوی لایک کړئ، که مو چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.